السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې ویډیو کې به نن تاسو ته یو بل داسې اپلیکیشن ښیم چې ډېر زبردست اپلیکیشن دی او ستاسو به ضرور په کار راځي. نو دا اپلیکیشن څه شی دی؟ دا چې کوم دی مثال تاسو له زه در کومه تاسو یو آډیو سونګ باندې چې تاسو ته دلته ښکاري دا تصویر چې کوم لګېدلی وي پکچر دا وګورئ. دا پکچر چې څنګه بیکګراوند په MP3 دغه باندې لګېدلی، نو دلته موږ څنګه کولی شو چې خپل تصویر جوړ کړو یا دغه جوړ کړو، هغه څنګه دلته پیسټ کولی شو په یو آډیو. نو دې دپاره یو اپلیکیشن دی. تاسو به ټولو نه مخکې را به شئ خپل پلی سټور کې به دا نوم ورکئ اټومبا ټیک چې کوم دی د اپلیکیشن دی، دا نوم زه اټوما ټیک ایډیټر. دا اپلیکیشن چې 1 میلیونو کسانو دا ډاونلوډ کړی دی او رینج چې 4.4 دی. نو دې باندې چې کوم دی مونږ دا دغه کولی شو. دا اوس مې اوپن کو، چې اوپن کوي مثال تاسو یو نعت وي یا څه شی وي په هغې تاسو هغې کې ایډیټینګ هم کولی شئ، هر څه ورته لیکلی شئ. تاسو ته دلته ښیم ټایلټ چې کوم دی خط ورته لیکلی شئ، دې سونګ ته یا دغه وي یا آرټسټ چې کوم دی، جنر چې کوم دی، ټریک نمبر ورته لیکئ، لایرس چې کوم دی او لا البم نیم لیکلی شئ، البم آرټسټ چې کوم دی ایئر ورته لیکلی شئ. دې نه ښکته چې بیا تاسو وګورئ کلیک ټو پیک کور فرام ګیلري. دا چې کله کلیک کوئ نو تاسو دلته چې کوم دی په دې تاسو خپل ګیلري به کلیک کوئ. تاسو کوم تصویر کلیک کوئ لګوئ پې هغه به کلیک کوئ. مثال زه دا کلیک کوم پې، کلیک مې کو نو دا چې کوم دی سیو شو. نو دا چې کوم دی دا به ستاسو په دغې نعت باندې او په دغې دغه باندې چې کوم تصویر تاسو پرې وستلی شئ.